سلام زه زاهد داوړ یم. نن به مونږ تاسو د برانسټیډ لوري او لیوس نظریې مطابق ایسیډ اینڈ بیسز یعنی تیزاب او اساس وایو چې دا څه ته ویل کیږي. نو راځئ چې اول برانسټیډ لوري نظریې مطابق ایسیډ اینڈ بیس وایو. ایسیډ An acid is a substance which donates or can donate proton. تیزاب یو هغه سیز دی چې هغه پروټان ورکوي یا د پروټان ورکولو خصوصیات پکې موجود وي. د مثال په توګه HCl هایدروکلوریک اسید یا H2SO4 سلفیوریک اسید یا H2CO3 کاربونیک اسید دا ټول تیزاب دي ځکه چې په دې کې د هایدروجن یا پروټان ورکولو خصوصیات موجود دي. د برانسټیډ لوري نظریې مطابق بیس اساس ته ویل کېږي. A base is a substance which accepts or can accept a proton. بیس هغه سیز دی چې هغه قبلولی شي یو پروټان یا د قبلولو خصوصیات پکې موجود وي هغې ته بیس ویل کېږي. د دې تعریف په بنیاد باندې مونږ ویلی شو چې واټر یعنی اوبه هم اساس دی، اساس په توګه کار کوي. یا د هرنګې امونیا NH3 هم اساس دی ځکه چې په هغې کې د پروټان قبلولو خصوصیات موجود دی. د دې دپاره مونږ یو مثال اخلو، مثلا HCl هایدروکلوریک اسید او اوبه واټر یعنی H2O په خپله کې چې کله عمل کوي نو هایدروکلوریک اسید HCl یو پروټان یا هایدروجن ځان نه وباسي ورکي او واټر H2O چې کومې دي اوبه دغه هغه پروټان هغه هایدروجن پوزیټیو آین راواخلي. نو په دې صورت کې HCl چونکې پروټان ورکړلو نو دا تیزاب دي او واټر اوبو هغه پروټان واخیستلو هایدرونیم آین ترې جوړ شو H3O پوزیټیو نو دې د وجې نه دا اوس اساس وي د اوبه بیس. دلته به زه د کنجوګیټ بیس او کنجوګیټ اسید خبره هم ضروري وګڼم. کنجوګیټ بیس څه ته ویل کیږي؟ کنجوګیټ بیس هغه سیز دی چې کله تیزاب ځان نه پروټان خارج کی لرې کی نو دای نیګیټیو آین جوړ شي. هغې نیګیټیو آین ته چې هایدروجن یې ځان نه یې خوا کړی وي لرې کړی وي نو هغې ته کنجوګیټ بیس وایي ځکه چې دا بیا د بیس په طور باندې کار کولی شي او پروټان قبلولی شي. او کنجوګیټ اسید څه ته وایي؟ کنجوګیټ اسید هغه کیمیایي سیز دی چې هغه یو پروټان اکسپټ کړي او په ده باندې پازیټیو چارج راشي. لکه په د مخکې مثال کې هایدرونیم آین ځکه چې د پروټان قبول کړي دا پروټین بیا چاته ورکولی شي نو دای د ایسید یعنی تیزاب په طور باندې کار کولی شي. د د وجې نه دته کنجوګیټ ایسید ویل کیږي. اوس مونږ دا وایو چې د لیوس نظریې مطابق ایسید اینڈ بیس یعنی اساس او تیزاب څه دي؟ تیزاب ایسیډز. According to Lewis theory, an acid is a substance which accepts or can accept a pair of electron. یعنی تیزاب هغه سیز دی چې هغه د الکترانو یوه جوړه اکسپټ کوي یا د اکسپټ کولو خصوصیات په ده کې موجود وي نو دا تیزاب دی. مثال په توګه باندې بوران ټرای کلوراید په هغې په اخري شیل کې چې کله بندونه جوړ شي کلورین سره شپږ الکتران راځي د دوه الکترانو مزید په ده کې خصوصیات وي چې قبولولی شي نو دې د وجې نه بوران ټرای کلوراید یو تیزاب دی، ایسیډ دی. او د هرنګې بیس څه ته ویل کېږي؟ لیوس نظریې مطابق a base is a substance which donates or donate a pair of electron. بیس یو داسې سیز دی چې د الکترانو جوړه ورکولی شي یا د ورکولو خصوصیات پکې موجود وي. مثال په طور باندې امونیا ځکه چې په آخري شیل کې 15 الکتران دي، درې چې هایدروجن سره بانډ جوړ کړي نو اته پوره شي خو ده سره یوه لون پیر یعنی د الکترانو جوړه موجوده وي او چاته ورکولی شي یا چا سره شیر کولی شي شریکولی شي نو دې د وجې نه دا اوس بیس شو.
دارنګه واټر اوبو سره دوی جوړې داسې موجودې دي د الکترانو چې هغه بل چا سره شریکولی شي، نو دې مطابق اوبه هم بیس دی. ډیره مننه، ډیره شکریه، آباد اوسئ.